بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ستړي مشئ. د چایلډ فرندلی سپیسز او یا هم په اوس وخت کې چې په افغانستان کې ورته چایلډ کیر سنټرز وایي، اړوند ویډیوګانو او لیکچرونو دوهم لیکچر ته ښه راغلاست. نن تاسې ته د چایلډ فرندلی سپیسز د ماشومانو لپاره دوستانه فضا یا فضاوې او یا هم په اوس وخت کې چې په افغانستان کې ورته د ماشومانو د ملاتړ یا پاملرنې مرکز وایي، د دې پر مخینې باندې خبرې کوو. د CFSونو او د CFS اړوند پروګرامونو تطبیق په بشري پروګرامونو کې تقریبا داسې ډیر وخت نه کېږي. اولنی CFS په 1999 کال کې د اپریل په میاشت کې د یونیسف لخوا څخه په کوسوو کې جوړ شوی دی، او بیا په همدې کال د ترکیې په هیواد کې د زلزلې د قربانیانو په یو کمپ کې د ماشومانو د ملاتړ په خاطر د ماشومانو لپاره یوه دوستانه فضا یا د ماشومانو د ملاتړ مرکز جوړ شو او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د دې څخه استفاده وشو. بیا نو د 1999 کلونو څخه وروسته قرار د CFS جوړول او د CFS له لارې د ماشومانو د ملاتړ لپاره هڅې شروع شوې، او د 1999 کلونو څخه وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې چیرې چې بشري ناورینونه پیښ یا منځته راغلي وو، CFSونه جوړ او د CFS اړوند پروګرامونه تطبیق شروع شو، لکه په انګولا کې، په چاد هیواد کې، په کولمبیا کې، په ختیځ تیمور کې، دغسې د هندوستان په ګجرات کې او په ایران کې، په لبنان کې، لایبیریا، شمالي روسیه، فلسطین، پاکستان، سومالیا، عراق، پاکستان، سوریه، افغانستان او دغسې نور. او په 2004 کال سونامي کې هم د ماشومانو سره د مرستې په خاطر یونیسف او ډیرو نورو بشري ارګانونو او مؤسساتو د ماشومانو د ملاتړ لپاره CFSونه جوړ کړل او د ماشومانو لپاره دوستانه فضاوې جوړ کړې، چې په دغه وخت کې چې کله سونامي پیښه شول، هند، اندونیزیا او سریلانکا کې زرګونو ماشومانو د دغو مرکزونو له لارې څخه مختلف خدمات ترلاسه کړل. نو دغه یو لنډ معلومات شول د ماشومانو د ملاتړ مرکزونو د مخینې په اړه باندې. نور موضوعات په نورو ویډیوګانو کې. مننه. ښې چارې.